او د ذوالحجې په دې 10 ورځو کې چې کله د ذوالحجې یعنی د لوی اختر د میاشت ولیدل سي، په دغه 10 ورځو کې یو مستحب عمل دا دی چې کم څوک قرباني کوي او ضحیه کوي نو هغه خپل نوکان او ویشتیان نه کټ کوي. په صحیح مسلم کې حدیث راځي، ام سلمہ رضی الله تعالی عنها وایي چې ان النبي صلی الله علیه وسلم قال، نبی صلی الله علیه وسلم و فرمایل اذا دخلت العشر، چې کله د ذوالحجې میاشت را داخله سي، واراد احدکم ان یضحی، او پتاسو کې د چا د اراده چې هغه قرباني وکړي یعنی قرباني والای، فلا يمس من شعره وبشره شيئا، نو هغه د خپل بدن ویشتیان یا نوکان لجنه کټ کوي. او دا شان په بل حدیث کې هم راځي، نبی صلی الله علیه وسلم فرمای چې اذا دخل العشر وعنده اضحیه، چې کله د 10 ورځې د ذوالحجې رانوي سي دا داخلي سي او د چا سره قرباني وي د قرباني والاوي هغه نیت قرباني کړی وي زه قرباني کوم، فلا یاخذن شعرا ولا یقلمن ظفرا، هغه د نه نوکان کټ کوي او نه د هم ویشتیان کټ کوي. دا عمل مستحب دی د دې وجه چې د حاجیانو سره مشابهت راځي، نو په دې کې د هغه کسان د پاره هم ثواب دی چې هغه حاجان نه دي قرباني کوي، لیکن د 10 ورځو کې د حاجانو سره د مشابهت په وجه نوکان او ویشتیان نه کټ کوي. خو لیکن یو مسله دا یاد وساتئ، که کم چا د نوکان په دې 10 ورځو کې یا ویشتیان په دې 10 ورځو کې کاټ کړل نو هغه په دې باندې ګناهګار نه دی، خو کم ثواب چې دته ورتلی داغه ثواب نه محروم سو، هغه ثواب له لاس وتی او په دې باندې قربانیم نه خرابېږي. ډېر ورونو دا وسوسه یاره کوم په دې 10 ورځو کې نوکان کټ کړه یا مې ویشتیان جوړ کړل نو بیا به زما قرباني صحیح نه وي. نو مسله دا ده چې په دې سره قرباني هم نه خرابېږي، اخترۍ نه خرابېږي. ستاسو د اسلامي پوښتنو جوابونکي مفتي حکیم الله صابر الحنفي صاحب.